وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يقولان لا باس به يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سرس على بعض اهله فجد به سير واخر المغرب حتى غاب شفق ثم نزل فجمع بينهما حتى اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به سير. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. جمع بین الصلاتین مسله متفصیلی وجنه جمع جائز اما بی عذر هیڅ هم جائز نه بلله. نور تحقیق ما هلته کړی دغه ځای کې به د حدیث نه اسانه توجیه وکړو چې دا جمع صوري د جمع حقیقي نه ده. چې سفر باندې سړی روان وي هر لمانځه ته چې په اول وخت کې اړه نو وخت سړي ډیر تیریږي ضایع کیږي. نو که د زوال نه مخکې به نبی علیه السلام په سفر روان و بیا یې په اول د زوال کې د ماسپښین د لمانځه دپاره نه اړول. جمع حقیقي بین الصلاتین بغیر د عذر نه خو اتفاقي ده چې ناجایز ده، خو سره له عذر هم د موږ په مسلک باندې ناجایز ده. جمع حقیقي ناجایز ده ولې آیات سره معارض ده. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حدیث د جبریل د امامت د نبی علیه السلام ته اوله ورځ دویمه ورځ اول وخت او اخر وخت کې امامتونه وشوه باقاعده او ورته ویلې وخت مختار مابین د دغه وختو ده. خو جمع سوري دا د عذر په بنیاد باندې راغلی دي، هغه نه موږ ممانعت نه کوو. وحول رداءه ورفع به يديه واستسقى واستقبل القبله وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وانس وابي اللحم رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق واسم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله بن عمير مولى ابي اللحم عن ابي اللحم رضي الله تعالى عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل ابي زيد استسقى وهو مؤمن بكفيه يدعو. قال ابو عيسى كذا قال قتيبة بهذا الحديث عن ابي اللحم رضي الله تعالى عنه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى ابي اللحم رضي الله تعالى عنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن النبي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيل سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنان عن النبي رضي الله تعالى عنه فذكر نحو وزاد لي متخشعا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول الشافعي رحمه الله قال يصلي صلاه الاستسقاء نحو صلاه العيدين يكبر في ركعه الاولى 7 وفي الثانيه 5 واحتج بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابو عيسى وروي عن مالك بن انس رضي الله تعالى عنه انه قال لا يكبر في صلاه الاستسقاء كما يكبر في صلاه العيدين. صلاه استسقاء طلب د باران. اول د طلب د باران جائز ده څه وخت؟ دا مشروط ده چې خلک په چغو په ژړا راوځي هلته ورته روا ده چې شکایت کې رانشي چې باران نشته، قحطي ده، کوهي وچ شوه، کاریزونه وچ شوه، نهرونه کمزوري شوه، اوبه بیخي شته نه یا شته خو کفایت نه کوي، یا اوبه بیخي وچې شوې یا شته خو کفایت نه کوي. په داسې صورت کې به استسقا کوي. که اوبه شته کفایت هم کوي صرف دی خوندونه اخلي، داسې وختو کې بیا لکه په معنا د شکایت کې راځي بیا به استسقا نه کوي. دومه خبر د دغه استسقا ثبوت د قرآن او د احادیثو نه ثابت ده، د سلف د صالحینو د اعمالو نه ثابت ده. قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام نه نیولې ګورې دغه وخت نه خبره شروع ده. یرسل السماء علیکم مدرارا. دا دغه وخت نه ثابت ده، د قرآن هم ثابتېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام باندې هم وتلی د جمعې په خطبه کې هم استسقاوې کړي دي. حدیثو کې هم ثابت، عمل د صحابه او وروسته اتباع او تابعینو په دغو کې هم ثابت ده. ممانعت نشته شرعاً. د ضرورت په وخت کې استسقا ثابت ده.
دا دومه خبره. درېمه خبره، دغه استسقا چې کیږي لمونځ پکې ضرور ده او که نه، د نورو ائمو په مسلک لمونځ په استسقا کې سنت مؤکد ده، سنت مؤکد ده. د امام سے پرایا یا بالکل سنت نه ده یا کده خو مؤکد نه ده، یا خو کده مؤکد نه ده. دا څوک چې وی چې سنت د نور ائمه هغه د نبی علیه السلام په عمل تمسک کوي چې نبی علیه السلام لمونځ کړی په استسقا کې. امام صاحب چې وی چې سنت نه ده یا مؤکد نه ده هغه وی د نبی علیه السلام په وخت کې 6 وارې استسقاوي شوي دي، په 6 وارو کې 1 وارې لمونځ شوی ده. دا 15 دغه دلیل د عدم تاکید ده چې دا سنت مؤکد نه ده چې نبی علیه السلام استسقاوي کړي او په استسقاو کې 1 وارې لمونځ نه ده کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د استسقا دپاره په خپل وخت کې ووت د خلکو سره، بیابان ته ووت، صرف استغفار یې وویلې، بیرته را روان شو. چا ورته ویل تا خو استسقا ونه کړه، یعنې استسقا خو لمونځ وي که تا خو ونه کړه. ده وویلې د خلکو خیال دا وي چې دا قحطي چې الله راولي ګناوي وي، چې په اخلاص توبه وباسي استغفار وي الله رحم شروع شي قحطي هر څه ورکېږي. قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، مغفرت وغواړه الله بخونکی ده چې ګناه دې ماف کړي ځکه به بارانونه در باندې شروع کړي، ویالې به جاري کړي، باغونه به آباد کړي، اولاد به در کړي، ټول منافع په دغه استغفار پورې وتړل شوه. د دغې وجې نه حسن بصري صاحب ته چې څوک به راغله مشکل حال به ویلې ما اولاد نشته، ده به ورته ویل استغفار ډېر وایه، اما باغ وچ شو استغفار ډېر وایه، اما کویای وچ شو استغفار ډېر وایه، د ما دا مشکل ده. چا ورته ویل شکایتونه مختلف دي، علاج ته دا یوه نسخه ورښیه. ده ورته ویل تر دغه ښه نسخه شته نه، خو قرآن دا وایي چې مدرارا ویمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات، باغ، ویاله، اولاد، دنیا، ټول باران په استغفار پورې وتړل شو که نه وتړل شو. دومه خبر. درېیمه خبر شو که څلورمه، دا چې استسقا ته اوزي چې المنځ ورسره هغه د دغه نه جواب کوي چې استثناءات موجود دي. د اختر لمونځ هم د ورځې لمونځ ده که نه ده، د جمعې لمونځ هم د ورځې لمونځ ده که نه ده. هغه خو د هغو لمونځو په باب کې ده چې دائمي وي. هغه دائمي لمونځونه د ورځې چې کېږي لکه د ماسپښین لمونځ، لکه د مازدیګر لمونځ، هغه قرائت پټ ده. دا کله کله چې پېښېږي لکه د اختر لمونځ، لکه د جمعې لمونځ یا د استسقا لمونځ، په هغو کې قرائت په زوره باندې ده. بله خبر دا چې استسقا وشوه، د استسقا لمونځ وشوه، لمانځه نه بعد دعا کېږي. په دغه دعا کې آداب دا دي چې امام به اول بیان وکړي. خطبه شته که نه؟ څوک یې خطبه دلته نشته، څوک یې شته خو یوه خطبه ده، دوی نه دي لکه د جمعې او د اختر. په دغه خطبه کې به خلکو ته د رب کریم هغه د وعد و وعید خبرې ذکر کړي چې خلکو زړونه خدای پاک طرف ته مایل شي، د خپلو ګناهونو نه تائب شي. بیا چې دعا کوي امام به ولاړ وي، قوم ناست، امام ودرېږي جګ شي، قوم ناست، امام به مخ قبلې ته کې. په عام لمانځو کې چې دعا کوي امام قوم طرف ته مخ ته وي، خو په دغه لمانځه کې به امام د قبلې په لوري مخ کړي. دی به دعا کې قوم به امین وي. خو تحویل ردا شته که نه؟ څوک چې وایي چې لمونځ شته نو هغه وایي جام هم شته، هغه وایي جهر هم شته، هغه وایي تحویل هم شته. تحویل د ردا یا صرف د برسیرو لوري څادرونه سره بدل کړي، دغه لوری ده داسې راواړی په شا چې مخ په شا بدل شي. صرف څوک یې نه په دغه لاس په د چپ طرف دغه څادر نیسي او په د چپ لاس په د ښي لوري څادر هغه طرف نیسي، داسې بې تر شا رااړی چې د لاندې طرف پاس راشي او استار په مخ بدل شي. دا تبدل هم وشي، دا څلور سره کونج هم بدل شي. موږ وی نبی علیه السلام تحویل د ردا کړی،
خو امام سیبی دا تفاولا چې خدای حال بدل کی لکه څادر بدل شو چې خدای حال بدل کی د استسقا جز نه ده نو لازمي نه ده د استسقا جز بولی موږ دغه تفاول دسه ده لکه دغه تفاول په دعا کې عموما لاسونه څنګه نیول کیږي خو داسې نیول کیږي خو کله تفاولا چې خدای حال بدل کی لاسونه هم څټ مخ ونیسي هغه چې تفاول ده دغه هم دغسې تفاول ده چې هغه د صدره ګرځېدن ده نور حضرت نبی علیه الصلاة والسلام خلق وایستل لمونځ یې کوه دا ټکی یستسقي ده که یستسقا د ماضي خو یې دا وروسته استسقا د مضارع هم یستسقا ده که یستسقي که نه ده خو ټول استسقا ویلې هسې وښیم چې په هغه نسخو کې دغسې لیکلی ده که یستسقي لیکلی خو دومره خو به ذاتي موږ ته هم ګوره هر ځای کې خو داسې نه ده چې الف مقصوره ده یې به ولاړه ویایو یستسقي په مضارع کې په ماضي کې استسقا یوه خبره بل پاتې د استسقا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه په قول کې چې چا پوښتنه تر وکړه نبی علیه السلام لاړ چې اووت خرج متبذلا نه متبذلا متواضعا متضرعا په یو قول کې ورسره زیات متخشعا په داسې حال کې اووت دغه کې بیا یو اساسي اصول د استسقا ته اشاره ده باقي چې غاړه کې نږدې معاف کېږي نه استسقا ته چې وځي خو خدای پاک ته به په رښتیا وځي زارۍ به کوې نو نبي علیه السلام ووت متبذل تبذل د جامې په لحاظ داسې نه ده چې د اختر مونځ ته روان یې ښایسته کالي اغوندې د ملنګي لباس په اغوندې ملنګي دا د زوړ د کار متواضع د مجرم په شکل سر ټیټ نیول کې تواضع په اندامو کې ښکاره شي متواضعا خجالت شکل د الله دربار ته ځې لمونځ ته ځې که نه خدای پاک ته زارۍ کوې چې اثر په ظاهر هم ښکاره شي متضرعا په ژبه هلته زارۍ ژړا دعاګانې استغفار متخشعا په زړه چې په زړه کې م عجز وي نن چې اکثرو ځایو کې د قحطیو او پښتو کې استسقاوي کیږي او اثر نه مرتب کیږي د اخلاص توبې نشته دا څو کاله مخکې بلوچستان کې لورلایي کې څو ورځې استسقاوي وې بارانونه نه وه چا راته ویلې وایي د استسقا نه به چې راوته کله به سکوټر ورکو غلا کړی به یې و تښتولی یو ملا یې ویلې چې دا خلک دا استسقا ولې هغه نه کوي په لاس باندې ښه راډو ساتو چې را روان ده ملایانو ته ویلې چې زه د خلک معلومومه دا ساعت یې په لاس کې داسې ونیو لکه سړي چې شی پیدا کړی داسې یو ساعت یې په لاس کې نیولی داسې پسته یې پټ کړو جوب کې هلته یې بیان چې باندې وویلې چې یو چا ساعت پیدا کړی که د چا وي نه پوهېږم شپږ نفره وو که 12 نفره ګوتې جګې که زیړ ساعته د ما ده زیړ خو یې لیدلی و چې زیړ ساعته د ما ده وایي ښه راغلي یې رښتیا په استسقا خدای ته راغلی چې خدای پاک باران وکړي تکبر په حال کې وځي انقیاد نشته حتی په داسې ملایانو پورې اکثره خلک په خندونه وایي که نه د رب کریم دستور موږ یې د معنا دا نه ده چې تشبیه په ټولو امورو کې ده خو لکه د اختر لوز چې په غرمه کې کیږي داسې د غرمې په وخت کې راووتو 2 رکعته یې وکړه داسې راووت 2 رکعته یې وکړه نور تشبیه په ټول کې نه ده چې تکبیرونه هم کې ویل کېږي تکبیرات زواید په دغه مانځه کې نشته وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وابي موسى عبد الرحمن بن سمور وابي كعب رضي الله تعالى عنهم
عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات وفي يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال واختلف اهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فراى بعض اهل العلم ان يسر في القراءة فيها بالنعل، وراى بعض من يشهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وفي يقول مالك واحمد واسحاق يرون الجهر فيها. قال الشافعي لا يشهر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايتين، صح عنه انه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه انه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وهذا عند اهل العلم جائز على قدر الكسوف ان تطاول الكسوف وصلى 6 ركعات في 4 سجدات، وجائز من صلى 4 ركعات في 4 سجدات واطال القراءة، فهو جائز. ويرى اصحابنا يصلي صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا معمر بن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خسفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القراءة، ثم ركع فاطال الركوع، ثم رفع راسه فاطال القراءة وهي دون الاولى، ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الاول، ثم رفع راسه فسجد، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الاولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا ان كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بالتكبير وسجد قائما كما هو، وقرأ اذا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم. صلاة کسوف خسوف دا دو په خپل منځ کې فرق لري که نه؟ څوک یې کسوف د لمر تندر نیولو ته ویل کېږي او خسوف د سپوږمۍ تندر نیولو ته ویل کېږي، فرق لري. څوک یې یو د بل په ځای استعمالیږي، خسفت الشمس و کسفت الشمس دواړه استعمالیږي. اوله خبر. دومه خبر، دغه د لمر د تندر نیولو په وخت کې لمونځ د نبی علیه السلام نه ثابت ده په جمع باندې، خو د خسوف د سپوږمۍ د تندر نیولو په وخت کې لمونځ نه ده راغلی په جمع. نو ځکه زموږ فقها ویې په کسوف کې جمع شته او په خسوف کې د شپې خبره ده، کله د نیمه شپه خلک وي هر څوک خپل خپل کور کې په خپل خپل ځای کې انفرادي لمونځونه دي کوي، هلته جمع نشته. درېیمه خبر دا چې د کسوف لمونځ کېږي د لمر د تندر نیولو په وخت کې چې کوم لمونځ کېږي د دغه مختلفې طریقې را نقل دي. اختلاف ځای به بیا وروسته پکې ذکر کو. یو طریقه داسې ده لکه د موږ تاسې د عادي کیفیت په رکعت کې یوه رکوع 2 سجدې، په عمومي لمانځو کې خو دغه قانون ده. اول دغه کیفیت چې لمونځ نبي علیه السلام په دغه شکل کړی او د دغه دپاره دلیل هم دا ده چې پیغمبر علیه السلام د هجرت په 10م کال د ورځې د مدینې منورې په تاریخ په 8 بجې د حضرت ابراهیم چې د نبی علیه السلام زوی و د هغه د مرګ په ورځ لمر تندر ویني. په 10م کال د هجرت د ورځې په 8 بجې د مدینې منورې په ټیم د حضرت ابراهیم د وفات په ورځ بعضې خلکو خیال دا و چې دا غټ غم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو ځکه لمر تندر نیولی. پیغمبر علیه السلام راغی لمونځ یې وکړو. لمانځه کیفیت پر نور بیا وروسته ذکر کو، خو وروسته یې یو خطبه وویلې. په خطبه کې ویلې چې لمر او سپوږمۍ د الله د قدرت نښانې دي، د چا د مرګ یا د چا د پیدایښت وجه نه لمر تندر نه نیسي. دا چې خلک ګناوې شروع کړي، خدای پاک د خپل قدرت ظهور ورته وکړي چې او انسانه زه په دې قادر یم چې دغه ورځ در باندې شپه کمه تندر باندې لمر وینیسمه
رڼا ختم شي بیا یې څوک بیرته تاسو ته راګرځوي؟ ټول ژوند به مو در تنګ کړم. او عین حال کې تنبیه ده چې د تا په زړه کې نور د ایمان خو ډېر کم ده. که ته د ما نه غافله شي، ګناوې کوې، هره ګناه تور ټپی پیدا کوي که نه، لکه لمر چې تندر نیسي. خدای نه خسته بې ایمانه به د دنیا نه تیر کم، ابدي ځای به د جهنم کم. توبې وباسئ، بیرته خدای ته رجوع وکړئ. نو نبی علیه السلام دا چې پیښ شوه نو بیا ورته څه ویې؟ فصلو كأحدث صلاة صليتموه. داسې چې پیښ شو راشئ لمونځ وکړئ لکه هغه نږدې لمونځ چې تاسې کړی. د اته نیمو نه مخکې نږدې لمونځ کوم وخت لمونځ کړی؟ د سهار لمونځ. د سهار په لمانځه کې په رکعت کې یوه رکو ده که دوې؟ خو په رکعت کې یوه رکو ده. نو یوه طریقه داسې راغلی چې نبی علیه السلام په رکعت کې یوه رکو کړې ده. دوم روایت کې راغلی دی لکه دلته چې بیا ذکر کیږي چې په هر رکعت کې دوه رکوع کړي. د 4 رکعات په 4 سجدات، یعنی په رکعت کې رکوع دوې شوې، سجدې خو وي دوې، نو په 2 رکعتو کې 4 سجدې دي، 4 رکوعګانې یې وکړي. دریم قول په هر رکعت کې 3 رکوع. څلورم قول په هر رکعت کې 4 رکوع. پنځم قول په هر رکعت کې 5 رکوع. شپږم قول چې لمر تندر وینو 2 رکعاته به وکړي. سلام دی وګرځو، که لمر روڼ شوی وښه کني بیا به 2 رکعاته وکړي. هلته بیا تعدد المنځو ده د رکوګانو نه. 2 رکعاته وکړه، که نه شو خلاص 4 وکړه، که نه شو خلاص 6 وکړه، که نه شو خلاص 8 وکړه. خو لمونځ کا خدای ته زارۍ کوي چې تر څو پورې لمر 6 طریقې. اوس په دغو 6 طریقو کې اول روایت د احنافو دلیل ده چې په رکعت کې یوه رکوع ده. هلته حدیث موجود شو که احدث صلات صلیتموه. دوم طرف ته مؤید قیاس ده. کوم ځای کې چې یو مسله نه وي معلومه او بل ځای کې معلومه وي، دا نامعلومه به ته قیاس کوې په معلوم باندې. د دغه لمانځه په حال کې حال نشو معلوم چې په رکعت کې یوه رکوع ده که ډېرې دي. خو نور لمونځو ته وګوره چې یوه رکوع ده پکې، په هغې قیاس کړه. دریمه وجه د رجحان په دا تعدد کې 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع، 4 قسمه روایت راغله که رانغله. څوک چې قائل دی په تعدد د رکوع فقط دغه 2 رکوع مني. د امام شافعي صاحب دغه د امام 2 رکوع په رکعت کې مني. 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع نه مني. دا 2 رکعتو دپاره دی دلیل څه وایي؟ وایي په دغه روایت کې 2 رکوع ثابت دي. کوم روایات چې مثبت زیادت ده هغه ته ترجیح ورکړي، ځکه بل خو ساکت ده، دا مثبت ده. نو موږ یې خو د 3 روایت هم شته، د 4 هم شته، د 5 هم شته، هغه مثبت زیادت دي. 2 ډېر دي که 5؟ په هغو ولې تاسې عمل نه کوئ؟ د هغو نه چې تاسې کوم جواب کوئ د دغه 3 روایتونه چې 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع پکې راغلي، هغه جواب د موږ د دغه 2 رکوع دپاره هم ده. یا داسې جواب تحقیق کوو دوی وی 2 رکوع دي، موږ یې نه 2 رکوع نه دي. دوم موږ دا ویو اصلا دغه لمونځ یو وارې پېښ شوی د نبي علیه السلام په وخت کې. ډېر وارې خو نه ده پېښ چې تطبیق وکړو چې په یو وخت کې په یو رکعت کې 1 رکوع کړی ده، بلکې 2 کړي، بلکې 3. یو وارې د 10م کال د هجرت یو وارې پېښ شوی. خو دا لمونځ ډېر اوږد لمونځ کړی، د جنت او د جهنم منظرې پکې راغلي دي چې مخ ته لاړ، لاس یې اوږد کو، په شا راغی. اوس دا د اوږده لمانځه نه تعبیر په اوږدوالي 2 قسمه کېږي. کله به صفت کېږي صلا رکعتین طویلتین، خلاص شو خبر. دا 2 رکعته ډېر اوږده وکړه. په دغه لحاظ که شوی وای تعبیر مشکل نه و. خو کله د ډېر اوږدوالي نه تعبیر په تکرار کېږي. د شپې لمونځ د نبي علیه السلام صحابي ذکر کوي صلا رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین، 3 وارې تعبیر وکړه که نه؟
اوس نو بعضې خلک چې د موږ غوندې علم کې کمزوري دا یې فهم کړی ده چې 6 رکعته یې وکړه طویلتین 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 خو په واقع کې خو یې کړي څو 2 رکعته کړي وو خو دا 2 رکعتو باندې دومره وخت ویني لکه په 6 رکعتو طویلتین 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 دلته هم داسې دي چې دا رکو دومره اوږده وه لکه 2 لکه 3 لکه 4 لکه 5 رکوګانې راوی حمل کړي دي په تعدد باندې او یا درېمه توجیه دا کوو موږ تاسې خپل ځان ته وګورو موږ عادت یو چې په رکو کې 3 تسبیح وي چې امام په رکو کې 15 تسبیح ووایي دا 3 باندې چې موږ عادت یو اکثره سره خپل راپورته کوو که نه چې امام له سمع الله نه ویلي موږ سره راپورته کوو رکو خو بیا ډېره اوږده وه نو داسې پېښه شوه چې حضرت پیغمبر علیه السلام په رکو ده رکو چې تر خپل هغه عادي مقدار واوښته د هغه خپل عادت موافق د مخکې سب خلکو سرونه جګ کړه چې دوی سر جګ کړو خو شاته خلک خو په دوی پسې اقتدا کوي یو هم سرونه جګ کړه مخکې سب خلک لږ ودرېده انتظار شوه چې خو نبي علیه السلام به سر پسې راپورته کړي نبي علیه السلام رکو اوږده کړه بیرته د امام نه چې مخکې لاړ شي بیرته به ورګرځي که نه دوی بیرته ټیټ شوه شا خلکو دوی ته وکته هغه هم بیرته پسې ټیټ شوه دغه جګېدن ټیټېدن د بعضې 2 وارې راغی د بعضې 3 وارې راغی د بعضې 4 وارې راغی د بعضې 5 وارې راغی موږ طالبي کې لورلایي کې په ازاړه مدرسه دارالعلوم کې اوسېدو د قلعه سیف الله یو مولوي و په مدینه منوره کې اوسېدو سپین ږیری دا راغلی و د ماښام لمانځه ته یې دا مخته کړو نو ده دا اوږد لمونځ په رکو دا خلک راجګ شو خلک خو د تلوار والا دي چې ده سمع الله ویلې عایشه خلکو خو سکه ویلې چې سجدې ته لاړ هغه لاړو سجدې ته دی بیا په ولاړې ولاړ قومه یې اوږده کړه چې ده سجدې الله اکبر که هغو سرونه راپورته کړه اخر خنداوې شروع شو خټ خټ شروع شو لمونځونه د ټولو خلکو لاړه سره در په دره شوه یو ځای کې تبلیغي اجتماع وه زه خپله ورغلی وم په د میرامشاه کې خلک ډېر وو نو دا تکبیرونه چې ویلی کېده دغه خلک ته تکبیرونه را رسېده الله اکبر مخکې خلکو 2 سجدې هم کړې وې د رکو نه تللي وو سجدې ته سجدې نه پسې جګ شوي وو بلې سجدې ته اخر خلکو ته الله اکبر چې را ورسېدو دی لاړو رکو ته امام را جګ شو 2 رکعته دا پیښیږي دلته هم داسې پېښه وه ازدحام و ټول جومات ډک وه مخکې منه دې په یاد حضرت اسما چې ویلې چې ډېر اوږده درېدن غشیان را باندې راغی چې ام المؤمنین نه پوښتنه وکړه څه پېښ دې اشاره وکړه اسمان ته تعلیم بالاشاره کې بخاري اول خو من په یاد وي که نه امتحان خو من نږدې وخت کې ورکړی ده ډېر وخت نه ده وتلی نو خلک ډېر وو هلته ازدحام وو نو تعدد د رکوګانو چا 2 چا 3 چا 4 چا 5 راوي دا خیال کړی دی چې 5 دي نبي علیه السلام یو رکو کړی ده قرائت ډېر اوږد و رکو هم په مناسب د قرائت اوږده وه سجده هم په مناسب د هغه باندې اوږده وه دا چې د کسوف لمونځ لکه مخکې استسقا کې چې اختلاف و دا چې په جمع کې قرات په زوره وی که سوکه امام شافعي صاحب یې سوکه امام مالک صاحب امام احمد صاحب یې په زوره موږ هم صاحبین یې په زوره امام صاحب یې سوکه څوک چې یې سوکه حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه نبی علیه السلام موږ ته د لمر د تندر نیولو په وخت کې لمونځ وکړو خو لا نسمع له صوته مګر پیښ سری شو
څوک چې په جهر ده دوم روایت ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها وی نبی علیہ السلام صلات کسوف وکړه وجهر بالقراءه فيها یغه جهر وک هغه خلک چې قائل دي په سوکتو باندې د حضرت سمورا روایت ترجیح ورکي په امام سنران نږدې ولاړې که خځه وی خطا شوی ده چې نه پیغه وخت کې په هغه سر کې د غنوره شاته هلته حجره مبارکه د ام المؤمنین د حضرت عائشه صدیقه جمعات هلته سړي ولاړ ا د شاه صف خلک د امام نه حضرت سمرا لري شو که حضرت عائشه خو سمرا لري شو حضرت عائشه خو په جمعات کې نه وپسې ولاړه چې د صفوف په اخر کې وه چې ته به چې حضرت سمرا نه اورېدو حضرت عائشه څنګه واورېدو حضرت عائشه خو په خپله حجره مبارکه کې هلته پسې ولاړه وه چې حضرت اسمان بیا ورغله د دې کوټې ته دې قرائت واورېدو اورېدلې نو دا هم لکه په استثنایي لمنځو کې چې په د جمعې په لمانځه کې قرائت بالجهر ده د اخترو په لمانځه کې قرائت بالجهر ده نو دوی وایي چې د صلات کسوف کې هم قرائت بالجهر